په لیبیا کې په ډوبه سوې کښتۍ کې 10 پاکستاني وګړي مړه سوي دي. د پاکستان جیو نیوز ټي وي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خواله لیکلي دي چې په لیبیا کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 10 پاکستاني وګړي مړه سوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په رسمي خبرپاڼه کې یوازې د کښتۍ ډوبېدل مني او زیاتوي په دې کښتۍ کې 65 مسافر سپاره وو. دغه وزارت نن ویلي دي چې دا کښتۍ د لیبیا زاویه ښار په شمال کې د مارسال دیلا بند ترڅنګ نږدې ډوبه سوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې زیاتوي چې په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې او د پاکستاني وګړو د مړه کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او په دې اړه د ژغورنې ټیمونه سره په تماس کې دي. دوی خبرپاڼه کې لیکلي دي طرابلس کې د پاکستان سفارت سمدلاسه د زاویه روغتون ته یوه ډله لیږلې ده ترڅو د مړو د پیژندلو کې ځایي چارواکو سره مرسته وکړي. سفارت هڅه کوي چې د پاکستاني متاثرینو نور جزئیات معلوم کړي. جیو نیوز ټي وي ویلي دي د یوې بهرنۍ خبرداري په حواله وایي چې د مارسادیلا بند ته څیرمه د کډوالو د یوې کښتۍ تر ډوبېدو وروسته 10 مړي موندل سوي دي. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې په وینا د کډوالو د مړینې د پنجشنبې په ورځ د زاویه ښار د مارسال دیلا بند ترلاسه سوي دي. د کډوالو مړي د قانوني اقداماتو لپاره سیمه ییزو چارواکو ته سپارل سوي دي. د لیبیا د رسنیو په وینا سره صلیب کې د ډوبېدو لامل د مسافرو هویت نه دی په ډاګه کړی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.